مثلا شیخ عبدالمنان ته ورمخ سي چې شیخ صاحب دلیل راکړه، شیخ امین ته وړاندې سي ورته چې دلیل راکړه. دا جرأت لري؟ یا شیخ عبدالعزیز ته ووایي نورستاني حافظه الله چې ورمخکې سي چې شیخ صاحب دلیل راکړه، نه لري. دا خو ته ما باندې جرأتمند شوی، ما نه غواړې خالي. دا جرأت چې دی دا عام پیدا کوي، دا کلي جرأت پیدا کوي، مطلق جرأت پیدا کوي. د دې فایده به دا چې دغه عالمان به بیا چټي خبرې نه کوي، بیا به خامخا دلیل د خپل خبرې سره وای چې دلیل یې ووایي نو بیا به هغې نه دین جوړېږي. چې دلیل یې نه ویلی دغه عالمانو په خوله چې مو عمل کړی نو نتیجه به دا وي چې وقالو ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا. څه چلې را سره وکړئ؟ فاضلونا السبیلا، هغه ستا لاره خو یې رانه خطا کړله. جمهورو داسې ویلي دي، وایي جمهورو چې کله مې مولا وویل چې جمهورو داسې ویلي پوه شو دروغ وایي. وروسته ورپسې دا جمهور نوم چې واخلي ورپسې بس فورا دروغ وایي. دا قاعده ده. نو دا جمهور چې شته وي اکثریت ته ډېرو خلکو داسې دا خبره کړې ده. ډېر خلک الله جل جلاله خو د ډېرو صفت نه دی کړی، الله جل جلاله خو د ډېرو بد بیان کړي دي. الله څه وایي؟ وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک، که جمهور پسې تلې خو ګمراه کوي دي که نه. دا الله وایي ان تطع اکثر من فی الارض څه چل در سره کوي؟ یضلوک. ولې څه چل دی؟ وایي دا ټول خلک چې دي ان یتبعون الا الظن، دا په ګمانونو پسې روان دي. دومره غټ شیخ دی نو خبره به صحیح ورته معلومه وي که دومره غټ کتاب دی نو دې کې خو به صحیح خبرې وي که دومره غټ امام دی نو ده خو به صحیح خبرې کوي. ظن ان یتبعون الا الظن. او قرآن کې الله څه وایي؟ ظن لا یغني من الحق شیئا. ظن هېڅ فایده نه کوي. حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بخاري حدیث دی الظن اکذب. دا دونه غټ شیخ اوس دته دلیل حدیث دا ګمانونه په ټولو خبرو کې دروغ خبره غټه دروغ دا ځوان دی. زما ځوان دی چې دا شیخ صاحب دی نو دا خو به خامخا رښتیا وایي. دا دونه غټ شیخ اوس دته دلیل نه دی معلوم څه چې دنه زه دلیل غواړم. ځوان دې ځوانونو نه به ځان وباسئ که نه بیا به دغه حال وي. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني. وایي ده خو زه د قرآن او حدیث ما ته راغلی و، یو وړوکی مولانا و هغه راته ویل چې قال رسول الله رواه البخاري، خو ما ویل چې نه ولې شیخ صاحب پې نه پوهېږي. الشیخ صاحب خو داسې وایي قال رسول الله، نه ولې شیخ صاحب ویلي چې داسې دی، شوکاني صاحب ویلي چې داسې دی، ابن تیمیه صاحب وایي داسې دی، ابن القیم صاحب وایي داسې دی. الله دې غټو غټو امامانو ته به نه ځو، ابو حنیفه مالک شافعي احمد بن حنبل رحمهم الله هغو ته پسې نه ځو. دې لاندې مونږ ته اوس غټ غټ امامان جوړ شوي دي. خپل د جومات مولانا که راته امام نه دی نو د مدرسې شیخ الحدیث خو راته امام شوی دی. اوس که د هغه استاد خو راته خامخا اوس امام راته ځان نه جوړ کړی دی. الله څه وایي؟ وایي ویوم یعض الظالم، دلته به لاسونه باندې چکونه لګوي. یقول لا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاشکې مې دا صرف قال رسول الله منلی او دا نور مولاناګان او دا جمهور او دا دونه خلک او دا شیخانه دا مې ټول پرېښوستی وایي. دا آخري ارمان دی. ښه دې کې جهنم کې ولیدلی بیا نور راوتل نشته دی. دا هغه آخري ارمان دی چې دې نه پس بل ارمان بیا دا سړی نه لري. څه وایي؟ ویا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاشکې مې د فلاني نه دوست نه وای جوړ کړی. هر سړی یو فلانی لري، دی یو فلانی لري، دی یو فلانی لري، دی یو فلانی لري. هر چا یو ځان ته یو معتبر سړی، یو بالاتر سړی هغه ځان ته معلوم کړی دی چې دا یو معتبر دی، بالاتر دی، د هره خبره صحیح ده. داسې هر سړی یو فلان لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو غمه ورسره نه وي چې د دغه فلان نه پوښتنه وکړي چې مولانا صاحب فلان صاحب حدیث کې څنګه چل دی. څه وایي؟ لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني. قرآن او حدیث راغلي و راته ښې راته مخې ته یې خوستې وه، خو زه ده ګمراه کړم. ته راته ویل چې دې کې تاویل د جمهور داسې وایي، علما داسې وایي، دې کې د علماو دوه قوله، دې کې علما شته، دې بل طرف ته دونه علما داسې واغسې هغسې دا چلونه یې راته جوړ کړي. لقد اضلني عن الذکر بعد اذ جاءني. رسول به څه وایي دې وخت کې؟ الله به رسول ته ووایي چې تا ورته ولې دعوت نه کوئ؟ نو رسول به ورته ووایي چې وقال